السلام علیکم دوستانو خدای دې کړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت په جامه کې به پټ سئ. دوستانو د نن ورځې په ویډیو کې مې یو داسې کوډ تاسو راوړی چې په دې کوډ سره تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره خپل موبایل د کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. یعنې مثلا که چیرې تاسو خپل موبایل کمپیوټر سره نه کنیکټ کېږي نو د دې کمپیوټر په تر سره تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره خپل موبایل کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. او له ټولو نه مهمه خبر دا ده دوستانو چې کله ستاسو موبایل پاسورډ یا پیټرن لاک کوډ خوړلی وي او تاسو غواړئ خپل موبایل کمپیوټر سره کنیکټ کړئ نو دوستانو اکثره وخت به ستاسو ته دا مشکل وي چې تاسو کوم موبایل چې دی هغه بل کمپیوټر سره نه کنیکټ کېږي. دوستانو مشکل به یوازینی دی چې تاسو په موبایل کې دا کوډ نه وي وهلی او دا اپشن هم نه وي فعاله کړی. دوستانو دا ټول معلومات په دې ویډیو کې درته ښیم. دوستانو که چېرې مو دا ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ او دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سبسکرایب بټن سره ضرور وهئ ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسېږي. دوستانو زه ګورو چې دا څنګه کولی شو دا کوډ فعاله کړو او د دې کوډ فایدې څه لپاره دي او څه لپاره باید یادونه هم وکړه چې کله تاسو دغه کوډ به تاسو هلته ډېر په دقت خوري چې کله تاسو موبایل یعنې فینټرلاک کې پاسورډ خوړلی وي او تاسو غواړئ چې هغه انلاک یعنې هغه پاسورډ یا فینټرلاک چې د هغه له منځه وسي نو تاسو چې کله کمپیوټر سره موبایل کنیکټ کوئ تاسو کمپیوټر به نه ورسره کنیکټ کېږي ځکه چې تاسو به هلته یو اس بي ډیباګ موډ ته لاسرسی نه لرئ. نو دوستانو که چېرې تاسو دغه اپشن په خپل موبایل کې فعاله وساتئ یعنې ستاسو موبایل کې پاسورډ خوړلی کې فینټرلاک وي نو کله چې تاسو کمپیوټر ته ورکوئ بغیر د چې اس بي ډیباګ آن کړئ نو ستاسو کوم موبایل چې دی هغه به ډایرکټ له کمپیوټر سره انشاءالله چې د دې کوډ په تور باندې کنیکټ کېږي. شروع کوو ویډیو نه غټوو چې څنګه کولی شو دغه کوډ په دې موبایل کې استعمال کړو. ټولو مخکې دوستان تاسو راسئ دلته به تاسو ډایل نمبر ته راسئ او دلته به دوستان تاسو په سټار هیش لکه دوستان سټار هیش نمبر چې کله ووهئ تاسو به 0 بیا 0 بیا به هیش ووهئ. کله مو چې دا ووهئ دوستان دلته تاسو وینئ اس بي سیټینګ درته راغی لکه داسې مخکې ما هم ویلي وو چې تاسو چې د مکمل د اس بي سیټینګ چې دی دا تاسو بای ډیفالټ په دې کې فعاله کړئ نو تاسو کله چې تاسو موبایل فینټرلاک کې پاسورډ وخورئ تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره خپل موبایل له کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. که چېرې مو دا کنیکټ کړی نه و دوستانو یعنې تاسو موبایل کې چې کومه ډیټا ده هغه به له منځه ځکه چې تاسو موبایل کمپیوټر سره نه کنیکټ کېږي نو تاسو مجبور مکلف یې چې تاسو خپل کوم موبایل چې دی هغه بالکل ریسیټ یا فارمیټ کړئ. کله چې فارمیټ کړئ نو دوستانو تاسو موبایل کې چې کومه ډیټا ده هغه ټوله له منځه ځي. خو ټوله ښه خبره ده چې تاسو دغه کوډ په موبایل کې ضرور ووهئ او دغې له لارې نه تاسو کولی شئ خپل موبایل په ډېر اسانۍ سره کمپیوټر سره کنیکټ کړي او دا کوم پیټرن کوډ یا پاسورډ چې دی هغه د سافټویر له لارې نه والوځوي یا یې ختم کړي. دوستانو راځو دلته تاسو وینئ د اپشنونه چې دي او له ټولو نه اول اپشن چې ده ام ټي پي ده. دوستانو دې سره تاسو کار نه لرئ صحیح ده. له ټولو دلته ډېر اپشنونه دي دوستانو ویډیو ډېره غټېږي چې په ټولو باندې بحث وکړو خو تاسو ته تر ټولو نه مهم اپشن چې ده هغه لکه ما هم په دې کې بای ډیفالټ سیف کړی ده تاسو به په ان ټي پي پلس ای ډي بي تاسو په دې اپشن باندې ضرور د خپل موبایل ساتئ. کله چې تاسو موبایل وساتو هر وخت چې تاسو موبایل پاسورډ خوړلی وي یا تاسو بند کړی وي د کمپیوټر سره کنیکټ کړئ نو تاسو موبایل په ډېر اسانۍ سره هغه سافټویر چې دی هغه ځان سره پیژني. نو دوستانو هغه سافټویر چې کله تاسو خپل موبایل کې انلاک کوئ نو هلته بیا تاسو ته وایي چې تاسو دا اپشن نه دی فعاله کړی نو د دې لپاره به تاسو دوستانو دا اپشن چې کوم دی هغه به تاسو ضرور فعاله کوئ. دوستانو چې تاسو موبایل پاسورډ یا فینټرلاک وخورئ تاسو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ خپل کمپیوټر سره موبایل کنیکټ کړئ. دوستانو دا ویډیو چې ده ډېره مهمه ویډیو وه دوستانو دا اپشن د سره ضرور فعاله کړئ په خپل موبایلونو کې. که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوه دوستانو له ملګرو سره شیر کړئ دوستانو او تر بلې ویډیو